ته وګوره مسلمان چې د امریکې په خلیج ملکونو کې 14 ملکونو کې دی پوځ دا چې پوځ د امریکې پروتي په یو ملک هغه څه کوي نشته بلکې په ټوله دنیا کې په اسلامي ملکونو کې صرف یو پاکستان دی چې دلته د امریکې پوځ نشته نور په ټوله اسلامي ممالکو کې د امریکې پوځ تاسو افسوس خبره ده او بیا ته دې ته وګوره چې دا تور ګوره څومره غټ ملک دی د امریکې پوځ پکې دی اسلامي خلیج ملکونو کې په هر ملک د امریکې صرف یو پاکستان دی په دنیا کې الحمدلله چې دلته د امریکې پوځ نشته او په د دې اډو پیدا سره د دې اډو پیدا دارا چې دغه اسلامي ملکونه د امریکې د راغستري او د انګريزانو غلامان کړل څنګه غلامان کړل یو د دیونه چې څومره آمدنی را د دیو هغه کې امریکا او کدا نه راکې نو اسرائیل پتا حمله کوي اسرائیل باندې حمله کوي زم د اسرائیل د دفاع لپاره راغلم ناستم تا یو بل طرف ته اسرائیل ته اسلحه ورکوي چیرې دا اسرائیل په دې عربو په اسلامي دنیا باندې یو پریشر او دباو د دیو پروتي بل طرف ته دا استدرا لګي دا انګريزان را لګي په مسلمانانو په ټولو ملکونو باندې وسایل باندې خرڅه دیو چې کله دا اسلامي تنظیم دا ملکونه راغون شي د خپل تنظیم دیو په دې کې بار خبره کوي چیرې منګه دا نیټو په شان پوه جوړو خو دا ملکونه مخالفت کوي چې موږ اسلامي او پوه جوړو دیو دسه وي خو چرته شي دا ځکه چې امریکا پتا کې ملک دنده فقيري نو هغه جوړول نو دا اسرائیل دومره ذلیله او په پیاران څومره دی دیو ته صرف فلار کې خړ یو ایران دی ایران نه دا عرب دا موجوده عرب دا فعل دیو سیس نشته بس په دې باندې سره په ورته ورکو دا فعل دیو سره هیڅ طاقت نشته دیو ټول عمر په پاهاشي اور یعنی په دې کې تیر کړه د دیو سره د دیو مثال لا فعل دی د دیو سره جنگ کول د ضرورت نشته بس صرف ورته ملک ته نو دیو ته لار کې خن آغا اسرائیل دا ایران ځکه چې ایران کله مضبوط شي او دا ایټمی ملک شي التا بلغنان کې حزب الله را پاسې اغول اسلحه ورکړي هوسیان اغول د اسلحه ورکړي نو لہذا اسرائیل صرف مخې ته بیا نشي په دغه ځای پورې به معلوم دا هغه خپل دفاع دومره سوچ کوي چې دا اسرائیل امریکا مشترکه حمله دا د دې لپاره په ایران باندې ورته چې زمونږ د لارې نه خنډ او هغه خنډ صرف ایران د ایران ایټمی ملک شي اسرائیل بیا دغه ځای نه شي پځي په دغه ځای پورې به ارزه کې ورته دا شي را پاسې هغه دومره سوچ او فکر او عربو ته وګورئ که اوس هم سوچ په کار دا چې ایران په امریکې اډې وشته د دیو له پکار داوا چې دیو دا خپل دیو ورته مرګري او دا غاډي او د انګريزانو دی مو مشته ځکه چې دغه انګريزان د دې د امریکایان د دیو د ملکونو ودی دغه شعور په دې کې نشته بهر حال ما د اسرائیل خبره تاسو ته کوله چې دا ډېر ذلیل خلک دا بد 200 کالو مخکې سوچ او مسلمان کو دا تاسو مسلمان دغه مسلمان دی چې دوبۍ والا چې کله ورته دشمن راغی د امریکایان د دیو دشمنان دي هغه ورته نو دیو ورته د زنانو قطار راویستو په خپلو ښځو باندې د هغو استقبال دغه امریکایان دغه مسلمان دی دغه مسلمان د سعودي نه دا توقع نه وه چې دا به خپلې زنانه ټرمپ ته راوباسي دیو هم راویست دغه مسلمان او کنه په دې باندې موږ څومره بحث کوو دا به سبا پورې خلاص نشي خو به هر حال د مسلمانانو هغه کمزوري دا ده چېرې دیو هغه قرآن او په حدیثو باندې عمل کوي